نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه. سمیولا د خپل کوچی ملګری انارګل لیدو ته ورغلی و چې نور کله به د دوی په کلي کې اړول، خو سږ کال یې کېږدی لرې په دامان کلي کې درولي دي. د انارګل مور درخانۍ د سمیولا د مور پوښتنه وکړه او ویې ویل چې یادېږي یې. له بلې خوا د پردل موټر سایکل په لاره کې پنچر سوی او بیا شمس ویني چې سرګردان او لالهانده دی. دا چې څه پیښه ده ډرامې ته غوږ نیسو. دا نو زما د قسمت خبره ده صاحب مهربان چې هر وخت مې په نیمه لار کې موټر سایکل پنچر یعنې دا لاره خو ازغیم نه لري. ای د موټر سایکل پنچري نیول اسانه کار نه دی. په ناسې مې پښې وچې شوې. صبر چې یو شېبه ودرېږم، لږه دمه به وکړم. هغه لکه چې د لالبا زوی شمس دی. شمسه دا ته؟ هو زه یم. ډېر سرګردانه ښکارې صاحب مهربانه. داسې معلومیږي لکه کوم شی چې لټوي. په وري پسې مې ګرځم، ورای مې ورک شوی دی. څه شی؟ وری دی ورک شوی؟ هو ورای مې نابلده و، د نابلدۍ له لاسه له نورو میږو جلا شوی او ورک شوی دی. ما ته داسې معلومیږي چې لاره به ترې ورکه شوې وي. که لاره ترې ورکه شوې وي بیا به نو لرې تللی وي شمسه مهربانه. هو لرې ځایونه هم پسې ګورم. بیا خو وخت مه ضایع کوه. په کوم ځای کې چې د میږې څرولې هغه ځایونه ټول پسې وګوره. پردل کاکا ته ولې په لاره کې له موټر سایکل سره ولاړ یې؟ دا ټایر دی ولې ایستلی؟ خراب خو به نه وي؟ خرابې بولي او که نه بولي خو پنچر دی صاحب مهربان. ټایر مې ځکه وایست چې پنچري ونیسم. پنچري دې لا نه ده ورنیولې؟ تر اوسه خو مې لا نه ده نیولې. شکر چې رینج او پیشکش را سره و، ګنې په دې نیمه لار کې به مې دا لکه مه کول. زه مې په خپل وري پسې ګرځم، را باندې ناوخته کېږي. ګنې خامخا مې د پنچرۍ په نیولو کې در سره مرسته کوله. تا ته د خدای خیر درکړي، زه یې خپله نیولی شم. ښه نو زه به درنه لاړ شم. په مخه دې ښه شه. خوشې سرګردانه منډې مه وهه. په وري پسې دې هره کنده او هر لښتی ولټوه. همداسې کوم. دې خوا ته هم په همدې خاطر راغلم. ما ویل یو ځل به د لارې د څنګ لښتي ولټوم، هسې نه چې چیرې لوېدلی وي یا په خټه کې بند وي. وایم هوښیاره لکې هوښیار صاحبه مهربانه. زه نو درنه لاړم، د خدای په امان. په مخه دې ښه شه، چوټ ډېر مه خرابوه، وری به دې پیدا شي. هغه دی هلته خو یو شی معلومیږي، هسې نه چې زما وری وي. اله منډه ورشه، که دې پیدا کړ له سرګردانۍ نه به خلاص شي. پیدا مې کړ، دا خو زما وری دی. وایم مبارک شه صاحبه مهربانه، له سرګردانۍ نه خلاص شوې. خو ښوري نه، کرار غځېدلی دی، هسې نه چې مړ وي. څه؟ کرار غځېدلی دی؟ هو سترګې رڼې نیولې دي، خوله یې خلاصه پاتې ده. ته صبر چې زه درشم شمسه مهربانه. ته یو ځل راشه ویې ګوره، ما ته خو داسې نه ښکاري چې ژوندی دي وي. لاس پرې مه وهه، همداسې یې پرېږده. سمه ده، لاس نه پرې وهم، یوازې مې یو ځل وښوراوه، ما ویل جګ به شي او منډه به کړي. اوهو دا خو مړ دی، ته لږه خواشه. راشه دلته ورته کښېنه. وری دې مړ شوی دی شمسه مهربانه. فتح خانه ستړی مه شي. خیر یوسې ته ستړی مه شي. له کومې خوا راغلې؟ دا په لاس کې د څه شی دی؟ دا خو ګل خیرو دی. اوهو دا دې څومره ډېر ګلان راټول کړي دي، دا څه کوي؟ یاره اکبره مېرمن مې ناروغه ده، دا ډېر وخت کېږي چې ټوخېږي. دا ګلان مې ځکه راټول کړي دي چې په اوبو کې ورته وویشو او بیا یې ورکړو چې ټوخی یې ورسره ښه شي. دا خو ښه کار دی، مګر که د ناروغۍ ډېر وخت وتلی بیا نو په دې ګلانو چاره نه کېږي. ولې نه کېږي؟
ما خو ګمان کاوه چې ته به تر ما ډېر پې پوهېږي، ځکه تا د کښت او بزګرۍ کارونه ډېر کړي، په دې بوټي او ګلانو به ښه پوهېږي. پرې پوهېږم، ځکه درته وایم چې په دې ګلانو چاره نه کېږي. که زما منې نو کلینیک ته یې بوځه چې ډاکټر یې وګوري. ډاکټر ته خو یې نه بیایم. ولې؟ ورکې که د ډاکټرانو د درمل خوراک هم سخت کار دی. چې ډاکټر سم ډاکټر وي بیا یې هم درمل کوي هم یې معاینات. یاره اکبره څه ووایم، زما ګمان خو دا دی چې کورني او یوناني درمل به ښه وي، ناروغ ژر ورسره ښه کېږي. نه یې در سره منم. ولې نه منې؟ ځینې ناروغۍ داسې دي چې د ډاکټر له درو پرته بل علاج نه وي، خو ځینې ناروغۍ بیا داسې وي چې د بوټو او ګلانو په ایښولو باندې رغېږي. که دې تجربه کړې وای بیا به دې داسې نه وایې. زه له تجربې پرته نه غږېږم، ما تجربه کړې ده ځکه یې درته وایم. یوناني درمل خو د هرې ناروغۍ دارو دي. یاره فتح خانه، که زما منې نو بې غوري مه کوه، مېرمن دې ډاکټر ته بوځه. د ټولو ښه علاج یې دا ګلان دي چې په اوبو کې وایشوې او ویڅکې. چې ډاکټر وي بیا نو په دې بوټو پسې مه ګرځه، یو ځل د ناروغۍ تشخیص وکړه بیا که کورني درمل خوړل هم پروا نشته، خو چې ناروغي خطرناکه نه وي. ته هم ډېره بیړه کوې، کلینیک خو تښتي نه، خپل ځای ولاړ دی. یو ځل به دا کورني درمل ورکړو، که ورسره روغه نه شوه بیا به یې کلینیک ته هم وربړو. کلینیک به په خپل ځای وي، خو که خدای مکه په ناروغ دې څه وشول بیا به څه کوې؟ څنګه؟ په مطلب دې پوه نه شم. ما ویل که دې داسې بېغوري کوله مېرمن به د خدای مکه کلینیک ته تر تګ پورې پاتې نه شي، چې هغه نه وي بیا نو کلینیک څه ګټه درته کوي؟ د خولې سره دې پام کوه، بل ځل زما تر مخ داسې سپېرې خبرې ونه کړي. زه چې هر څه کوم د خپل ناروغ له غمه یې کوم. سمه ده، زه هم در سره منم چې د خپل ناروغ غم اخیستی، خو بې پروایي مه کوه. له هر شي سره ټوکې وکړه، خو له ناروغۍ سره ټوکې په کار نه دي. ادیه وادیه تا ته وایم ادیه. واو څه وایې؟ هلته وړاندې لږ ودرېږه چې دا مېږه شپول ته لاړې سي. زویه زما خو لاس بنده، ابا به د سره مرسته وکړي. اکا واده ورېده چناري زوی مې څه وویل؟ و غوږو خو کوڼ نه یم، صبر چې زه دا مېږې له دې خوا ور وشړم. درې هڅه درې کومې خوا لاړئ؟ درې ابا تور باندې غرض مه لره، زه چې رملو دې خوا در تاو کړم په خپله شپول ته ځي. سمه ده، نو بیا زه ورته ولاړ یم، راویاوله. درې ډېرې ورکه سې، درې کومې خوا روانه یې؟ ناره زویه، هغه شیطانه برګه مېږه نه ده، هغه مې په نظر رانغله. ایبا لویه رمه ده ابا، په کوم جای کې به ګرځي؟ نه نه، یو ځل رمې ته ورننوځه، ښه یې وګوره چې سته که نه. ښه ده، دا د وبه یې ګورم. درې دا چېرته ورکه سوه؟ ابا دلته خو نسته، ته یې وګوره، تا سره نږدې خو به نه وي. نه نه، دا ټولې ما وکتلې، دلته هم نسته. وای لکه چې خاورې مو په سر سوې. اناره زویه رمه پرېږده، هله چابکه پسې لاړ سه. ادیې زه به نو چېرته ولټوم؟ په اسمان کې وي او که په مځکه، مېږه درنه غواړم پیدا کوې به یې. اناره زویه څه وایې ادیې؟ په کومه لار چې د رمه راوستې ده همغه لار بېرته پسې وڅاره، ګوندې پیدا سي. ښه ده ادیې، دا دې پسې لاړم. اکا مېږې به زه شپول ته ننباسم، انارګل خو هلک ده که نه، ته مو سره لاړ سه، دواړه به یې په ګډه ولټوئ. ستا له وجې ما ته خبرې کېږي، خدای زده لیونی شوې که څه در باندې وشو؟ پلوشې څنګه له ځان سره غورېږې؟ څه شوي؟ خیر خو به وي؟ بس چې خبرې ته مې غوږ نه ږدئ، بیا رانه دا پوښتنه مه کوئ چې څه شوي. څو ځل خو مې درته وویل. خدای دې خیر کړي، په خبره دې پوه نه شوم،
په تش پوښتنه مې غوسه شوې. دویمه ورځ ده چې غوا بیخي لوشلو ته نه درېږي او لغتې وهي. زړه یې راته شین کړ. ما ویل چې اوس به همدا خبره راته کوي. د سرور خان لالا خبره د بانو پر ځای سپینه خبره وکړه چې یا د غال وشل نه دي زده او یا هم نور له دې کاره ستړی شوې. احمده هسې مې زړه کې ګوتې مه وهه. دا دومره وخت غوا چا وشله چې تا او سرور لالا دې دا خبره کوئ؟ ښه اوس د غوا زور له ما مه وباسه. ټوکه مې در سره وکړه. د ټوکې وخت معلوم وي. زما خبره تاسو ته ټوکې ښکاري خو غوا جوړه نه ده. ځکه هر څه ووایم تاسو مې خبره نه منئ. خدای به خیر کړي. اوس دې غوسه وشړه. راځه چې زه یې در سره راولوشم. کاش چې ستا د غوا لوشل زده وای. که لوشل مې نه دي زده نو دومره خو کولی شم چې درته ونیسم او ته یې راولوشې. او داسې به ښه شي. ته راځه که خدای دغسې ارامه کړي. غوا ګلې تا له پلوشې سره څه دښمني راخستې ده چې دومره شکایتونه در نه کوي ها؟ اوس به خپله درته معلومه شي چې زما خبره رښتیا ده او که نه. اوه دا خو داسې ګرمه ده لکه تبې چې نیولې وي. زما یې لا ګرموالي ته پام شوی نه دی خو مخکې یې داسې نارامي نه کوله. ډېره ارامه غوا وه. که یوازې تبه یې وي نو ډېره د اندېښنې خبره نه ده. ښه کېږي. یوازې یې تبه نه ده شیدې هم کمې شوي. لوشلو ته هم نه درېږي او له پرون راهیسې واښه هم نه خوري. ښه دا خبره ده. ځکه خو داسې خواره شوې ده. دا څو ورځې مخکې چې ما ولیدله دومره کمزورې او مړاوې نه وه. زه پرې هماغه اولو ورځو کې پوه شوې وم چې کومه ناروغي ورته پیدا شوې او تاسو ته مې وویل خو تاسو زه ملامتولم. زما په خبرو مو هېڅ غوږ نه ګروه. ښه اوس تېر مه یادوه. کاش چې هماغه وخت مو ستا خبرې ته غوږ نیولی وی. خبره دې رښتیا ده. غوا خوارکۍ خامخا کومه ناروغي لري. څنګه دې دا خبره ومنله؟ دې خولې ته یې نه ګورې څنګه لاړې ترې را روانې دي. باید ژر یې غم وخورو. ما ته خو کومه خطرناکه ناروغي ښکاره شوه. بس پړه یې خلاص که او کلینیک ته یوسه. که دا کار دې له لاسه نه کېږي نو د څارویو ډاکټر ورته کور ته راوله. له دې کار نه مخکې یو بل کار ضرور دی. د څه شي کار؟ یو ځل به د سرور لالا سره دا خبره شریکه کړو. که په خپل سر دا کار وکړم بیا به راته غورېږي او وایي به چې زه مو ولې نه خبرولم. بس که ستاسو دواړو ورونو همداسې بېغوري وي غوا به خدای مه کړه له ناروغۍ مړه شي. بېغوري نوره نه ده په کار. همدا اوس ځم او سرور لالا ته یادوم چې زر د غوا غم وخورو. دا د څه شی بار کړي دي؟ تش بوتلونه دي. سږکال مې په پټي کې رومي بانجان وکرل. یو څه مې د خرڅ لپاره بازار ته یوړل خو د بازار خوند یې نه و. اوس ما او مېرمنې مې روب ته جوړ کړي دي چې هغه روب په بوتلونو کې واچوم بیا یې بازار ته د خرڅ لپاره یوسم. یاره کمال شاه دا خو دې لوی کمال کړی دی. دې کار ته دې څنګه پام شو؟ ګلمیر کاکا د نوي کور نوي ژوند د ډرامې نه مې دا کمال زده کړ. اوس کلي کې شازیه له رومي بانجانو روب جوړاوه. مېرمنې مې وویل چې شازیه روب جوړوي نو موږ یې ولې جوړ نه کړو.